الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم أعوذ پناہ واڑا باللہ دا اللہ تعالی من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شینا بسم اللہ شروع دا اللہ تعالی پر نمسرا الرحمن چلوئے مہربان الرحیم دیر زیاد رحم کون کے دے الحمد للہ طول تعریفنا خاص تا اللہ دبار دی رب العالمین کم چی پالون کے در طول مخلوقات دے الرحمن دیر مہربان الرحیم دیر زیاد رحم کون دے مالکی مالک دے یوم الدین دورز دا قیامت ایاکا خاص ستا نعبدو منگا عبادت کو او آئندہ بہن کو و ایاکا او ہم خاص ستانا نستعین منگا مدد وارو او مستقبل کے وہم وارو اہدنا اخایا منتا الصراط خاص لارا المستقیم چنے غدا صراط الذین لار دا اغخلقو انعمتا چھ انعام کڑے دے تا علیہم پاقی باندے غیر المغضوب ندا آغا لار چه غصہ شویدہ علیہم پاقی باندے ولدالین او نا لار دا گمراہان آمین اے اللہ ہم دا سوال قبول کی الحمدللہ دا اللہ کو فضل سرا دا قرآن کریم دا درس ابتدا نن مونگا کو سورۃ الفاتحہ دا دی سورت نم دے دا دی سورت نمونا مفسرین دیر زیاد شمیرلی دی او چی دا کم سیز صفت دیری کمالات پکی دیری داغی نمونہ ہم دیری مثلا مونگا وائیو چی فلان کے ڈاکٹر ہوں دے او اغا یو نیک او دیندار او صالح ہوں دے
نو جدا جدا نمونو سره مونږه یادو. سورہ فاتحہ کی کمالات ټولو کې لومبه کمال دا دی چې دا د ټول قرآن کریم خلاصه. قرآن کریم کې درې بنیادی عقاید بیان شوي دي: توحید، رسالت او آخرت. هغه درې واړه دي کې راغلي. لومبني دو آیتونه هغه د الله رب العزت توحید بیان دی، د هغه صفات بیان دی، د هغه ذات بیان دی. دریم نمبر آیت چې دی هغه آخرت بیان دی. او اخیری چې کوم دو آیتونه دي هغه کې د مؤمن دعا ده او دې دعا کې د غواړي اے الله مال سملار راکې او سملار د چا د پیغمبرانو، د صدیقینو، د شهدا او د صالحینو. نو رسالت هم په دې کې راځي. عام ترتیب خدا دی چې لومبه توحید بیا رسالت او بیا آخرت بیانېږي. او بعض اوقات الله تعالی دا ترتیب بدل هم کوي، څنګه چې دې کې لومبه توحید دی بیا آخرت دی او اخره کې بیا رسالت دی. او دا غي وجه مفسرین نور هم وجوهات بیان کړي. یو پکې دا هم ده چې چونکه دا اهدنا دلته نه چې دې کوم سوال کوي دا غي جواب په مخکینی صورت کې هدل للمتقین کې راغلی دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. نو هغه سره نزدېوالي لپاره الله رب العزت دا رسالت دا عقیده اخیری آیتونو کې بیان کړی دی. د دې صورت چې کوم نمونه دي هغه کې یو نوم فاتحة الکتاب، د کتاب شروع کوونکی، ابتدا کوونکی، فاتحه کھولنے والی، کلاوونکی. نو چونکه دې سره موږ قرآن پاک کلاوو ځکه د دې یو نوم دی فاتحة الکتاب. دا شان یو نوم یې دی ام الکتاب، بل نوم یې دی ام القرآن، یعنی ام خوی مور تا او نور دا هغه چې څومره بچین دا هغه تعلق مور سره. نو دا شان دې کې چې څومره مضامین بیان شوي دي دا هغه تعلق دې صورت سره دی، ځکه دې ته ام الکتاب یا ام القرآن هم ویل شي. دا شان دې د دې نوم دی مثانی وای بیا ویلو والا، یعنی هغه شی چې موږ بیا وایو دا غي تلاوت بیا کوي. د دې تلاوت په هر موس کې او په هر رکعت کې کیږي، ځکه دې ته مثانی هم ویل شي. دا شان دې د دې نوم الوافی او د دې نوم الکافی او دا شان دې د دې یو نوم دی الشفاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په فضایل کې بیان کړی دي چې سورہ فاتحه کې د مرګ نه علاوه د هر بیماری شفا. یقین سره وایا که د روح بیماری ده او که د بدن بیماری ده، تر دې پورې د زهر اثر هغه هم دا ختموي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په لار روانو قافله ورسره چا ورته وویل چې د دې قبیلې مشر هغه مار هغه کوچیچو او هغه بالکل مرګ ته نږدې دی، د هغه دپاره څه وکړي؟ دوی لاړل او سورې فاتحه کې وویل. سورې فاتحې سره الله رب العزت هغه ته شفا ورکړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دې کې د هر بیماری شفا هم ده. دا شان دې د دې یو نوم دی سورۃ الصلاۃ یا صرف الصلاۃ. د دې تلاوت چونکه هر موز کې او هر رکعت کې کیږي نو دې ته موز وویل شي. صلاۃ معنا دعا هم ده، نو دعا هم دی کې الله جل جلاله خپل بنده ته خی چې ته څنګه معنا دعا کې څنګه بس سوال کې. نو دا د دې چې مختصر کوم نمونه مختلف شارحین لیکلي دي او مفسرین بیان کړی دي، دا د هغې خلاصه. بیا دې کې الله جل جلاله د حمد او ثنا نه د دې ابتدا کیږي. خو دې نه مخکې موږ اعوذ بالله ووایو او بسم الله ووایو. سورہ نحل کې د دې حکم دی فاذا قرأت القرآن، کله چې ته تلاوت شروع کې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم.
دغه بعد بسم الله سره موږ شروع. حدیث شریف کې راځي کم یو کار چې بسم الله نه بغیر شروع شي هغه همیشه نیمګړی. نو ځکه د برکت حاصلولو لپاره او د کار پوره کولو لپاره دا ضروري ده چې بسم الله دې په سر کې وویل شي. بیا دې کې یو مسله دا بیانېږي چې بسم الله د دې سورې فاتحه حصہ ده او کنه ده. نو امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې او د دې سورې فاتحه دا حصہ ده. خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ارشاد فرمایي چې نه، بسم الله د قرآن پاک حصہ ده، خو د کوم سورت حصہ ده دا موږ ته نشته پته. نو ځکه چې کله یو حافظ تراویح کوي نو دی یو ځل بسم الله په اوچت اواز سره هم وایي. ولې چې د امام صاحب مذهب دا دی چې بسم الله یو ځل ویل دا د دې قرآن کریم حصہ ده. قرآن کریم کی یو سورت داسې دی چې هغه کې 2 ځله بسم الله ده. سورہ نمل ابتدا کې بسم الله ده او دنه یو آیت ده انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. او یو سورت داسې ده چې هغه کې بسم الله سر کې اډوشته نه. سورہ توبه براءۃ من الله دې ځنه شروع کیږي، دې کې بسم الله نه راغلی. پړوبي آیت کې د الله رب العزت حمد سره ابتدا کیږي، دې کې الوهیت د الله رب العزت الہ کېدل، معبود کېدل هغه بیان شوی. الله رب العزت معبود دی، هر څه جوړ کړی دی، هر چا له رزق ورکوي، د هر څه پرورش کوي، هغه د دې لایق دی چې دا به تعریف وکړي شي. ځکه دې الفاظو سره ابتدا وشوه الحمدلله. ټول تعریفونه، ټول ثنا، ټول صفت کوونکي چې څرنګه صفت کولی شي، څنګه هغه کم رنګ کې تعریف کولی شي، هغه ټول تعریفونه لله خالص الله لپاره. او بیا رب العالمین کې په دې کې د الله جل جلاله ربوبیت یعنی رب کېدل. رب هغه ته وایي چې یو څیز له وجود ورکړي، ژوند ولا ورکړي، دا هغه د ژوند سامان هغه ته پوره مهیا کړي او هغه د ابتدا نه واخلي تر کماله پورې ورسوي، هغه ته رب ویل شي. او دا صفت خو صرف او صرف د الله جل جلاله دی. نو ځکه ارشاد فرمایل الحمدلله، د هغه رب دپاره ټول تعریفونه دي، د ټولو مخلوقات العالمین، ټول عالمین یعنی چې څومره عالم دي. بعض دې په شرع کې لیکي چې عالم ارواح و بیا عالم دنیا دی، بیا عالم برزخ دی او بیا ورپسې عالم آخرت دی. د دې ټولو هم رب الله دی. او که د دې معنی العالمین نه موږ مخلوقات وکړو نو اتل زره کم به چې څومره مخلوقات دي موږ ته ښکاري که نه ښکاري. ځمکه کې دي، اسمان کې دي، ځمکې او اسمان په منځ کې دي، د اوبو په ویښ کې دي، ځمکه کې دننه دي، په ستورو کې او په سیارو کې دي. هغه ټول پالونکی څوک دی؟ الله. او د هغه 2 صفتونه بیان شو، الرحمن الرحیم، ډېر زیات مهربان او ډېر زیات رحم کوونکی. رحمان کې 15 حروف دي او رحیم کې 4 حرفونه دي، 4 ټکي دي، یعنی را ح یا میم. نو ځکه رحمان د دې چې کوم دایره کار ده هغه وسیع ده، دا عام دی. د دې اظهار په دنیا کې کیږي. الله جل جلاله دومره مهربان دی چې خپل منکر کافر مشرک له هم رزق ورکوي، هغه له ژوند ورکړی دی، خوراک څښاک یې ورله ورکړی دی، هغه له جن اولاد نعمتونه ورکړي دي، دنیا یې ورله بې تحاشا بې شمېره بې حسابه ورکړې ده. دا د هغه صفت رحمان دی چې مسلمان له هم ورکوي دنیا کې او غیر مسلم له، کافر له، بلکې تر داسې کس له چې هغه کمیونسټ دی، هغه دهریه دی، هغه اړو د الله د وجود انکاري دی، خو هغه له هم الله جل جلاله ورکوي. ولې؟ چې دا هغه صفت رحمان او بل صفت رحیم. دا مسلمانانو سره او آخرت سره خاص دی. آخرت کې بعد الله د رحم امیدوار صرف او صرف هغه چې چا لا اله
پرز د قیامت پرز د الله د رحم مستحق. اهل نظر او صوفیا دې دواړو کې یو ډیر عجیب فرق کړی. وی رحمان هغه ته ویل شي چې د هغه نه غواړي نه هغه خوشحالي. رحمان هغه ذات دی چې څومره پرې نه غواړي هغه لا نه خوشحالي. یعنی د مسلمان صفت دا ده چې دا د الله نه غواړي. او د رحیم معنی دا کړی ده هغه ذات چې د هغه نه غواړي نه هغه خفه کېږي. هغه ذات چې د هغه نه غواړي په دې باندې هغه خفه کېږي. نو معنی دا شوه چې مسلمان له پکار دی چې هغه د الله رب العزت نه مخ نه اړوي، الله نه دې غواړي. حدیث شریف کې راغلی دی ستا د بیزار تسمه اوشتې ده دا هم د الله نه غواړه. الله سره تعلق جوړ کا، خپل وړه وړه خبره الله سره کوه. د دنیا دا فتنې او لانجې او مسایل به ختم شي. مونږ یو بل ته خپله کیسه کوو، که دغه کیسه مونږ الله ته کوو زړه ته به سکون او قرار هم ملاو شي او الله جل جلاله ذات سره به انس او محبت هم پیدا شي او د الله رحمت به مونږ طرف ته متوجه شي. مالک یوم الدین، د جزا د ورځې هغه مالک دی، جزا او سزا ورکوونکی هغه ذات دی. هغه به کله د قیامت په ورځ بیا انسان د خپل بندګۍ اظهار کوي، د الله تعریف او توصیف یې وکړو. اوس به وایي یا الله زه ستا عبادت کوم او ستا نه مدد غواړم. او دې کې دا فعل مضارع استعمال شوی ده. نعبدو په عربی کې فعل مضارع د حال او استقبال دواړه معنی ورکوي. یا الله ستا عبادت کوو اوس او آئنده به هم کوو. یا الله ستا نه مدد غواړو په دې حال کې هم او آئنده به هم غواړو. بیا چې دا هر څه د الله رب العزت په حضور پیش کړ اوس د الله نه سوال کوي او دا هغه سوال دی چې دا د هر کس لپاره کول فرض دی. هغه څه دي؟ صراط مستقیم، هدایت غوښتل، د الله نه سمه لار غوښتل دا فرض دی. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله خاص لار هغه سمه لار هغه مونږ ته وښوه. کومه لار؟ صراط الذین انعمت علیهم، یا الله د هغه خلکو لار مونږ ته وښوه چې هغوی په نیغه لارو او هغوی باندې ستاسو انعامات، رحمتونه، برکتونه، ستاسو عنایات هغوی باندې راورېدل. یا الله د هغوی لار راته وښوه. قرآن کریم کې 15 سپارې کې به انشاءالله وایو چې دا 4 قسمه خلک: انبیا، صدیقین، شهیدان او صالحین. دې 4 طبقو باندې د الله انعامات شوي دي. نو یا الله د دې لاره باندې مونږ هم وچل غیر المغضوب علیهم، یا الله د هغه خلکو لار باندې هرگز مونږ ونه چلې. د هغوی د لارې نه مونږ وساتې چا باندې چې ستا غصه شوې. هغه وخت کې د دې مصداق هغه خلک وو چې هغوی ته یهود ویلی شو. یهودیانو باندې د الله رب العزت غصه شوې ولا الضالین، او نه د هغه خلکو لار چې کوم ګمراهان سمې لار نه بې لارې او د دې نه مراد عیسایان. دا خو د هغه وخت قرآن کریم خو تر قیامته پورې دی. نن سبا چې کوم کس هم د سمې لارې نه بې لارې دی، ګمراه دی، یا الله د هغه د لارې نه موږ وساتې. او چې څوک دې ګمراهۍ کې دومره مخکې لاړ چې کفر ته ورسېد، یا الله هغه ستا د غصې او د غضب مستحق شو، یا الله د هغه د لارې نه هم موږ وساتې. نو دا دعا ده د الله په حضور کې او اخره کې موږ وایو آمین. یا الله دا دعا په خپل دربار کې قبول کړي. اخره کې ترجمه یو ځل بیا ما سره ووایئ: پناه غواړم د الله من الشیطان الرجیم، د شیطان رټلی شوي نه. بسم الله، شروع د الله په نوم سره. الرحمن، چې لوی مهربان. الرحیم، ډیر زیات رحم کوونکی دی. رب العالمین،
तौबातो दे अर्रहमान देर मेहरबान अर्रहीम देर रहम कौन के दे मालिकी मालिक दे यौमिद्दीन दवरज़ क़यामत इय्याका हुमस्ता नअबुदु मुंग इबादत कऊ व इय्याका औ हुमस्ताना नस्तईन मुंग मदद वाड़ो इहदिना उखाया मुंता अस्सिरातल मुस्तकीम ने गलारा सिरातल लज़ीना लार्द खल्को अनअमता चिता इनाम कर दे अलैहिम बाग़ी बंदे गैरिल मग़दूबी नद आचा चे गज़ब शवे दे अलैहिम बाग़ी बंदे वलद्दाल्लीन औ नलार्द गुमराहानो वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला के अमल को तौफीक रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फी क़ुबूरिना अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या